ودرېږه ګل محمده څه چل دی ما فريده خان چې زه خپل کار وکړم واپس شه دا د مشال خان حکم دی خان دا زما حکم دی ځه دا زموږ د غیرت سوال دی خان د مشال خان مینه پر دې ډولۍ کې ناسته ده قصور د کشمال نه دی زموږ دی موږ ناوخته کړ او شمروز کشمال د بل چا ډولۍ کې ګزار کړه زه د دې علاقې مشر یم د دې ځای عزت او ناموس ساتل زما فرض دی ما د مخ نه لرې شه چې زه خپل فرض پوره کړم ګل محمده واپس شه دغه شان ټولې لارې بندې دي او مشال ته ووایه چې د وخت انتظار وکړي یجلې ته لا تر اوسه پورې دې کټ کې ناست دی دا کټ ډېر خوښ دی پاڅه د ټول کور کار پروت دی دا کار به درته څوک کوي دومره زر مورې نن خو ایله د واده دویمه ورځ ده یا لکه ته ډېرې خبرې مه کوه چې زه نه ویم که نه نو ما په ډومبۍ ورځ باندې ټول کور کار کړی و مورې په یو خبره نه پوهېږم دا میندې ډېر په مینه انګیا دې کور ته راولي خو بیا یې ډېر زر دښمنان یې شي د ښځې ډېره طرفداري مه کوه د نن سبا ځوانان چې دي که نه په دوی باندې ښځه ډېره ګرانه وي اوس زه ګورم چې دا باندې ښځه ګرانه ده او که مور ګوره مورې ستا په ما ډېر حق دی ستا خبر نشم غورځولی ډېر وړوکی ته پاتې شوی یم تا لوی کړم ډېره خواري دې راسره وکړه او بیا دې ما نه زما د خوښې واده وکړو خو مورې د دې مېلمنې په دې کور کې خپل یو ځای دی خپل حیثیت دی دلته زما حیثیت دی دا زما کور دی دلته به هغه کېږي چې څه زه غواړم اکې ته ولې خفه کېږې څه چې ته وې هماغسې به کېږي زه به د دې کور ټول کارونه کوم پاڅه د نارېتوب د جامې دې بدلې کړه او سمې جامې واچوه او لاړ شه د چیني اوبه م راوړه او بیا د غم نه لرګي